بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. امینوالو په ضلع بنیر کې او بیا په سلارزو کې او ډېره خوږه نور علاقې چې دي هلته به هم دغه شان لړه وي په روډونو باندې، په لارو کوڅو باندې، د غرونو په سرونو باندې، په سمونو باندې. دا د الله په قدرت دی. مینوالو ډېر زیات احتیاط به کوو. چاته چې اوس د سحر په دغه وختونو کې څه کارونه وي نو کوشش وکړئ چې هغه لږ لیټ کړئ چې رڼا شي نو بیا خپل کارونه له وځئ. کم ملګري چې ډرایوینګ کوي نو کوشش دې وکړي چې هغه خپل لایټس استعمال وکړي او انتهایي په حصګۍ سره او په قلاره د خپل ډرایوینګ کوي. کم ماشومان چې سکولونو ته ځي نو مور پلار له پکار دي ورونو له چې هغو ته دا هدایت وکړي چې احتیاط سره ځي او بیا دې ورسره دغه ورونه پلار دې ورسره تر سکوله پورې لاړ هم شي. کم چې بیماران دي نو هغې خو الریډي بیماران دي، د صحت هسې خیال ساتل پکار دی، خو په دې لړ کې بیا د هغې حسمانه لکه نور هم زیاته کول پکار دي. بیا چې کوم غریبانان خلک دي هغه مزدورکار خلک دي هغه اوس مزدورو له ځای راځي، په دې لړه کې به ځای راځي. نو کوشش وکړئ چې هغوی د خپلو سینو سره هم راونیسئ. هغوی به نن کار له نشي تللی، هغوی ته به مسلې نو څه نه څه کومک ته هغوی سره هم وکړئ. او بیا خصوصي پیغام دا دی چې احتیاط په هر لیول باندې هغه په دې لړه کې وي، په تګ راتګ په حواله باندې وي، دا کومې پیاده لارې چې ورسره دي په دې باندې تګ کوو نو انتهایي احتیاط سره وکړو او خیال وکړو چې زمونږ د برهې څه کار دی، څه کار کول پکار دي. موږ له زما دغه پیغام دی چې نن ډېره زیاته لړه ده او په هر ځای کې به داسې لړې وي. خو پیغام زما دغه دی چې په هغې کې د ډرایوینګ په خاطر هم او ایز خپل ځان په خاطر باندې هم عام لیول باندې هم په دې کې ډېر غټ احتیاط وکړو، ډېر د مطلب د پاملرنې خیال وساتو چې خپل نقصان هم ونه کړو د بل نقصان هم ونه کړو. ډېره زیاته مننه. اقبال محسن اجازت غواړم د ښه ژوند په هیله د لوی الله په امان.